امنیتي ځواکونو هغه کسان نیولي چې له یوې کارخونې څخه یې سلګونه زره افغانۍ غلا کړې وي. د خیاطۍ د کارخونې مسؤل حسین داد وایي چې غلو د شپې ناوخت د هغه په کور چاپه ووهله. له وهلو ټکولو وروسته د پیسو سیف یې له ځانه سره یوړ. کارخانه خیاطی دارم. کارگرها قرارداد کرده بودم که 70% پیسهتان میتم، 30% پیسهتان که من آخر قرارداد ما داده اون پیسه که فهمیدم دو کارمندا که مانده بود مظالمور یک شب فهمیدم سارقین آمده بوده، فهمیدم ساعتای 1:30 شب که در کارخانه ما در می از طریق کارخانه فهمیدم می در اتاقم در آمده بود، فهمیدم که اتاق خواب که ما بودم که زن بچه‌م سپاه مرا بسته کرد. مرا فهمیدم که بده کلی سیفه، ما کلی سیفه ندادم. بسیار مرا لدکوب کرد، فهمیدم که تفنگچه و فهمیدم کلیشان تفنگچه داشته، فهمیدم چاقو داشتن. سیفه فهمیدم که داخل پتو انداخته بود، 4 نفره فهمیدم از خانه بردن. یو کس چې په دې غلا کې تورن بلل شوی وایي چې 6 تنه له هغه سره د ډوډۍ خوړلو وروسته د شپې ناوخته خیاطۍ کارخونې ته ورغلل. د پیسو سیف یې یوړ او یو اندازه پیسې یې همدې کس ته هم ورکړې دي. 6 نفر از الوله با ما شب در خانه نان خوردن. ساعت 1 بجه شب رفتن کارخانه خیاطی رو زدن، آمدن سیف رو میده کردن، پیسه رو بین خود تقسیم کردن. 3000 قیمت را داد، 4 میل تفنگچه، 1 دانه بچه در قفل درخت مونده بودم و توسط مجاهدین ما اوضاع 13 گرفتار. یو شمېر نور نیول شوي کسان چې د پیسو غلا په تور تورن دي د دغه پیښې جزئیات په دې ډول بیانوي. شب رفتیم خانه حبیبالله، نان ما نیاره خوردیم. با ساعت 1 بجه بود رفتیم کارخانه خیاطی، از اونجا سیف گرفته آوردیم پس خانه حبیب، باز میده کردیم. پیسایش 55,000 مرا داد، دیگهش رفت اندوالا تقسیم کردن. 4 میل تفنگچه هم قدیم ما بود، اورم در درختها بالا کردن. توسط مجاهدین اوضاع 13 گرفتار شد. از کارخانه خیاطی که آمدیم باز خانه کاکا حبیب، باز 4 میل سلا را گرفتیم در درخت بود کردیم و سیف گرفتیم باز کردیم. 2 لک دمه رسید، توسط مجاهدین 13 کابل دستگیر شدیم. امنیتي مسؤلین وایي دا پیښه د کابل ښار په مهتاب قلعه سیمه کې شوې چیرته چې د کارخونې د مسؤل کور موقعیت درلودی. د امنیتي حوزې مسؤلین زیاتوي چې له نیول شوو کسانو سره تومانچې، چاقوګان او یو اندازه نغدي پیسې هم ترلاسه شوي دي. د 14مې حوزې په مربوطاتو کې د ګولایي مهتاب قلعه په ساحه کې د یو کور نه غلا وسوه. دغه کور هم کارخانه او هم مسکوني کور و. کله چې د متظاهرینو لخوا نه حوزه په جریان کې شوه داسې حادثه سوې ده، نو د منګه کشفي او امنیتي ملګري محل د حادثې ته ځوان ورساوه. دغه قضیه د موږ د تعقیب لاندې وه. له سعی و تلاش نه وروسته د دغې قضیې 3 تنه عاملین نیول سوي. دغو مجرمینو سره 4 میله تفنګچې، څه چاقوګان دي او څه اندازه پیسې دا هم لاسته راغلي دي. دغو 3 کسو په خپل جرم باندې اعتراف هم کړی ده. ابتدایي دوسیه یې جوړه ده، انشاءالله بعدي اجراات لپاره به عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي سي. د حوزې د مسؤلینو په وینا یو شمېر نور کسان هم شته چې په دې جرم کې ښکیل دي او دا مهال د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې دي. دوی وایي ډېر ژر به پاتې کسان هم ونیول شي. او په دغه قضیه کې چې کوم نور شریکان دي د جرم هغه هم د موږ د تعقیب لاندې دي او انشاءالله په زر تر زره وخت کې به که د الله رضا ونیول کېږي او د قانون منګولو ته به سپارل کېږي. امنیتي ځواکونو څو ورځې وړاندې هم یو کس نیولی و چې د کابل په 12مه ناحیه کې سلګونه موبایلونه غلا کړي وه.